بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو د پاکستان د آزادۍ نه بعد دکا سیریز زمونږ چې کوم دی نه په هغې کې یو بله ویډیو ده د جنرال پرویز مشرف د دور باره کې. ملګرو پرویز مشرف د پاکستان د تاریخ هغه کردار دی چې یو طرف ته د سپورټرز چې کوم دي نه د هغه قد دومره اوچتوي چې یو تاریخ ساز سټیټس ولا ورکوي، او بل طرف ته په د باندې تنقید کوونکي هم کم نه دي، او هغوی وایي چې په اوسني دور کې د پاکستان د تباهۍ آغاز هم د جنرال پرویز مشرف نه شوی دی. نو ګورو چې دې سړي په خپل 9 کلنه دور کې څه کارونه کړي دي، څه ښه دي او څه بد دي. نو ړومبی خو دې راغلی په 12 اکتوبر 1999 باندې و چې کله د نواز شریف حکومت ختم کو او راغی، او دغه ټیم د پاکستان آرمی چیف هم د جنرال پرویز مشرف و. نو د ده ښه کارونو کې خو چې کوم دی نه دا دي چې د ده په دور کې تیزترینه معاشي ترقي وشوه، او د 90 په دهایۍ کې د بېنظیر بوټو او د نواز شریف په هغې دور کې د هغوی د نګټ او پالیټکس د وجې نه د پاکستان اکنامک گروث ریټ 4% ایوریج اوس 6% شو، بلکې د دې نه هم سیوا. نو یو تیزترینه ترقي وشوه، او د نواز شریف شروع کړي غټ غټ پراجیکټس چې کوم نو هغه د ده په دور کې مکمل شو، لکه دا ګوادر پورټ د ده په دور کې مکمل شو او بیا آپریشنل شو. دغه شان چې کوم دی نو دا غازي بروتا پراجیکټ یو موټر وې نیمو دا د په خپل دور کې جوړ کړل، او د دغه کې ښارونو کې داسې چې کوم دی په اسلام آباد کې په کراچۍ کې غټ غټ پارکونه او داسې پراجیکټس مکمل کړل. نه دا وه چې د ده دور کې ترقی رفتار چې کوم هغه سیوا و. ورسره چې کوم دا د ایچ ای سی هایر ایجوکیشن کمیشن د اداره د جوړه کړه، او دې ادارې جوړولو سره داسې کار وشو چې پاکستان کې هایر ایجوکیشن چې کوم هغې ډېره ترقي وکړه. لکه تاسو دې نه اندازه ولګوئ چې په پاکستان کې وایي په 98 99 کې ټوټل 350 پی ایچ ډي ډګري هولډرز وو، پی ایچ ډي چې کړي وي که نه، او اوس هغه 12-13 هزار دي. نو دا د ایچ ای سی وجه ده، ایچ ای سی پکې ډېر کردار ادا کړی دی. نو دا ایچ ای سی جوړول د ده چې کوم دی نه ډېر غټ کار و که نه. یا چې اوس هغه ټایم په پاکستان کې څومره یونیورسټۍ وې، نو اوس په پاکستان کې د هغې یو په 4 یو په 5 باندې یونیورسټۍ دي که نه. نو دا هایر ایجوکیشن کمیشن د ده دغه شان نور هم د داسې ادارې جوړې کړې وې چې هغې د ملک د ترقۍ لپاره د ښه کولو ډېر کار کړی. دغه شان د دې نه مخکې چې کوم دی په پاکستان کې چې کومه دیایي وه هغې کې کرپشن هم زیات سیوا و، او د مشرف د پالیسو د وجې نه چې هسې هم خلک وایي چې فوج سختي کوي که نه، د هغې د وجې نه په دغه دور کې کرپشن هم لږ کم شوی و، او پاکستان کرپشن لحاظ سره په دنیا کې 42 نمبر باندې و. نو ویلی شي چې د دې نه مخکې په 34 نمبر باندې و، یا داسې د دې نه هم کمه سیوا. نو خارجه تعلقاتو کې چې کوم دی نه د ډېر کار کړی و. امریکې سره خو ډېر ښه تعلقات و، ځکه چې د امریکې لپاره په افغانستان کې جنګ کو، او د هغې نه علاوه یورپ ورته هم ډېر په ښه نظر کتل. ډېر داسې ملکونه چې هغې سره د پاکستان یا تعلقات قایم نه یا داسې برای نام تعلقات وو، نو د هغه لږ سټرانګ کړل، سټرانګ ریلیشنز چې کوم دی نه دغه کړل. په دې خارجه تعلقات خارجه محاذ کې د ده یو خبره دا هم وه چې د روس ته دوره کړې وه، بیا د روس چې کوم دی نه د هغه ټیم وزیر اعظم چې څوک و هغه هم پاکستان ته راغلی و. نو دا دغه ټیم کې لکه یو بریک تھرو وه که نه، چې روس سره خو د پاکستان تعلقات ښه نه، چین سره هم تعلقات نور په مخکې باندې بوتلي وو. نو عالم اسلام ملکونو سره هم ښه تعلقات وو. نه دې کې چې کوم دی نو د خارجه محاذ باندې د پالیسي کامیابه وه. بلدیاتي حکومتونه یې قایم کړل. نو تاسو ته پته ده چې جمهوري حکومتونه چې یي هغوی د بلدیاتي حکومتونو حق کې نه، هغوی خپل اختیار دی سره نه تقسیمول غواړي، ویشل ورسره نه غواړي. دې وجې نه هر پیرې ته هم پاکستان کې اکثر فوجي حکومتونه لوکل ګورنمنټ قایموي. د 2 پیرې ته د دور کې یو پیرې ته 2001 کې قایم شوي، یو پیرې ته بیا 2005 کې. اوس هغه کومې بدې خبرې دي چې د هغې د وجې نه دی خلک ټارګېټ کوي، بیا ستاسو کار دی چې تاسو د ښې خبرې او بدې خبرې یو بل سره کمپیر کوي او فیصله وکړئ چې دی ښه حکمران و او ښه حکمران نه و. نو ګورئ ړومبی خو چې دی راغلی دی، د ده د راتلو دا طریقه چې کوم دی دا غلطه ده چې د یو منتخب حکومت د نواز شریفو چې د خلکو په ووټونو منتخب شوی و هغه یې لرې که نو په تخت باندې یې قبضه وکړه. نو دا خو یو ښه طریقه نه و، دی راغلی اول په یو غلطه لاره باندې دی. دویمه چې کوم دی نه دا چې د 2001 کې جنرال پرویز مشرف امریکې له خپل ایر لینډ او نیول روټس د استعمالولو اجازت ورکړو د افغانستان د جنگ لپاره. د امریکې او د طالبانو جنگ کې په داسې ډول باندې شرکت وکړو چې د هغوی د ډیفینس منسټر چې کوم دی وزیر دفاع د هغه په یو ټلیفون کال باندې د ورته چې کوم دی یس سر ووی نه پاکستان کام نه تاسو کا ریفرنډم په ذریعہ باندې نه سیاسي
لیډرشپ سره څه د هغې باره کې څه بیټک وکړو نه یې هغه خپل کور کمانډران هغه جرنیلان د دې نه خبر کړل اول یې امریکې ته یس ووایي بیا یې خلکو ته ویل چې ما اوس دا کار کړی دی او داسې کار دی نو په داسې طریقې سره پاکستان چې د امریکې جنګ کې شامل شو او بیا یې په ټول پاکستان په هغې کې چې کوم دی نو ورواچ و په هغې جنګ کې دا یو ښه طریقه نه وه او هغې پاکستان ته چې کوم دی نه تر اوسه پورې صرف اکنامیکلی د 130 140 ارب ډالر پورې نقصان ورکړی دی د افغانستان دغې جنګ دا ښه طریقه نه وه ښه ورسره چې کوم دی نه دا خبره چې ډرون حملې نه بلکل 2004 کې په پاکستان کې لومبی ډرون حمله شوې ده او بیا شروع وې د ده په دور کې شوې وې نو چې د ده په دور کې ډرون حملې کېدې نه دوه خبرې دي یا یې د اجازت ورکړی و که ورکړی و نو هم خبره نه ده او یا د اجازت نه ورکړی که اجازت یې نه ورکړی و امریکې کولې بیا خو د هغې نه خطرناکه خبره ده نو دا که یو خبره ده بده خبره ده ښه ده خو په خپل کتاب کې ان د لاین آف فایر کې پخپله لیکلي دي چې ما 1500 کسان امریکې ته هینډ اوور کړي دي هغه پاکستانیان په هغې کې یو د FSB کې هم وه او کیدای شي څه لږ پکې افغان زو چې په هغې کې اوس خلک وایي د طالبانو د هغه ټیم سفیر چې کوم ملا عبدالسلام ضعیف هغه یې هم چې کوم دی نه ورکړی و په داسې طریقه چې هغه طریقه هم ډېره بده وه هغه امریکې ته هینډ ورکړی نو دا د ده امریکې له دا خپل خلک ورکول دا هم ښه خبره نه وه او د یو تحقیقاتي کمیشن مطابق د 1500 نه بلکې 4,000 خلک هغوی ته هینډ اوور کړي نو دې ته خو به څوک څه ونه وایي ښه دې سره چې کوم دی نه د اکبر بوکټي قتل کړی دا د اکبر بوکټي دا قتل کیس چې کوم دی نو هغې په بلوچستان کې اور ولګو او د هغې نه پس بیا خلکو د بلوچستان کې د پاکستان نه د ازادۍ تحریکونه چلول ټوپک یې راواخیستې د پاکستان د وفاق او د پاکستان د ریاست خلاف نو دا هم د یو غلطه کار و کامپرست لیډر به نه مړی نه به یې قتل کوي هغه سره به مذاکرات کوي هغه کاغار څه کوي نو د هغه مرګ ښخ ثابت خو نه شو د لال مسجد فوجي اپریشن نو لال مسجد کې مونږ دا نه وو چې که هغوی چې څه کول طالبانو نه یې ښه کول یا دا هم نه وو چې اپریشن په کار و که نه و په کار خو دا ده چې به کومه طریقه وکړه به داسې نه و په کار چې د هغې چې مولانا فضل الرحمن او چودري شجاعت حسین بیا مخکې وروستو میډیا ته ویلي ومو چې مونږ خبره سیټل کړې وه او ده چې کوم نه اپریشن اعلان وکړو او اپریشن شروع وکړو دا هم ټیک نه وه او د هغې بل دا ده چې د یو کار به کانسیکوینسز او ریزلټ هم ګورې نه د هغې آوټپوټ خو صحیح راونه ووت که نه پاکستان کې د هغې نه پس بنیاد پرستی شدت پسندی او د تشدد دهشتګردي نور هم سیوا شوه د افتخار چودري د پاکستان چیف جسټس او د خبرې عهدې نه لرې کړو او چې کله هغه چې سپریم کورټ بیا بحال کړو نو دا د 2007 په سر کې د ورلر کړو چې هغه جولای کې سپریم کورټ بیا بحال کړو نو په نومبر کې د ایمرجنسي ولګوله او هغې سسپینډ کو او ټول ججز چې کوم د هایر کورس هغه یې کور ته ولیږل او بیا یې ورته ویل چې د PCO مطابق که څوک حلف اوچتوي نه دې راځي نور دې نه راځي نو یو متبادل عدلیه چې کوم دی نه جوړه کړه دا هم یو ښه کار نه و دا په ده باندې چې د آرټیکل 6 کاروایي کېږي سنګین بندوبانه کیس پې چلېده او په هغې کې چې جسټس وقار سیټ وی چې دی په ډي چوک کې فانسي کوي نو دا هم دغه کیس و نو دا ملګرو د جنرال پرویز مشرف د دور سخي او څه بدې خبرې وې تاسو خپله فیصله وکړئ چې د ده دور د پاکستان دپاره ښه و او که نه و نیکسټ ویډیو کې به انشاءالله د صدر زرداري د پاکستان دپاره چې کوم دور و ښه و او که بد و هغې سره به راځو ډېره مننه